دا آیاتنا الله جل جلاله د درو ډلو په باره کې ذکر کړی دي. یوا ډله د اهل الجنت والا ده او یو اصحاب النار ورته ویل کیږي. دریم ډله د اصحاب الاعراف ده. دا درې ډلې الله جل جلاله دې ځای کې بیانوي. دغه ډله چې د اصحاب الجنه دا خو هغه څوک دي چې الله جل جلاله دوی تعامل نامې پر استلاس باندې ورکی او دا خلک او جنت ته داخل شي. یا رسول الله یا حبیب الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. دا آیاتنا الله جل جلاله د درو ډلو په باره کې ذکر کړی دي. یوا ډله د اهل الجنت والا ده او یو اصحاب النار ورته ویل کیږي. دریم ډله د اصحاب الاعراف ده. دا درې ډلې الله جل جلاله دې ځای کې بیانوي. دغه ډله چې د اصحاب الجنه دا خو هغه څوک دي چې الله جل جلاله دوی تعامل نامې پر استلاس باندې ورکی او دا خلک او جنت ته داخل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایله आवाज به وکي یو आवाज کوون کی او داسې आवाज چې ټوله
اهل محشر به واوري هغه به دا ورته وایي چې ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ستاسو د پاره جوړوالی دی تاسو به بیا همیشه جوړ روغ یاست بیا به هیڅ کله تاسو نه جوړی کیږي دا به ودی اهل الجنت بوای ولکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا او همیشه به تاسو ژوندی یاست بیا به نه وژل کیږي مرګ به پر تاسو باندې ناراضي وان لكم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا دریم دا आवाज ورته کوي چې تاسو به همیشه ځوانان یاست بیا به نشپنځري کیږي وان لكم تنعموا فلا تيأسوا ابدا یا تبأسوا ابدا تاسو به همیشه په نعمتو کې یاست او داسې نعمتونه چې هغه هیڅ کله بیا نه زړیږي او نه به تاسو په غم کې اچوي نه به تاسو غمجن کیږي نو دا आवाज به ودغه جنتیانو ته وکي دا د اهل الجنت پالټی ده چې کله الله جل جلاله جنت ته داخله کی دغه پالټی چې د اهل الجنت ته دا به و جهنميانو ته چې اصحاب النار ورته وای ودیته به ورناری کی زغب وروک چې دغه کوم وعده چې موږ سره الله جل جلاله کړی و هغه خو حق سوله ستاسو سره چې الله جل جلاله کوم وعده کړی ده هغه حق ده او کنه ده د جهنميانو ته بوي الله جل جلاله زموږ سره د جنت وعده کړی و هغه جنت یې راکړي د نعمتو وعده کړی و نعمتونه یې راکړه د ځواني وعده کړی و چې تاسو به ټول ځوانان کیږي ځوانان سولو سپینږیرتوب نسته نه جوړی نسته نو تاسو سره ای جهنميانو چې کوم وعده د عذاب کړی و چې د عذاب در کوم داسې عذاب نو تاسو ته عذاب درکې کنه کیدرم قالوا نعم دوی ورته وایي چې هو موږ په دې عذاب کې گرفتار یو موږ په دې عذاب کې یو نو الله جل جلاله به یو ملائکه په فرشته به پیدا کی هغه فرشته هغه به आवाज وکي دا الله جل جلاله په امر باندې چې لعنت الله علی الظالمین دا الله جل جلاله لعنتی پر هغه چا باندې چې هغه ظالمان وي ظلم یې کړی وي پر ځانو باندې ظلم پر ځان باندې اوسه تفصیل الله جل جلاله کوي چې ظالمان کوم کسان دي ظالم چاته ویل کیږي ظالم کما ډله یا کما پارټي د ظالمانو ده هغه دا چې الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان هغه کسان دي چې د الله د لارې خلق را منع کوي و دې ته ظالم ویل کیږي د الله جل جلاله د دین څخه خلق منع کوي د الله جل جلاله د لارې د جهاد څخه خلق منع کوي د حق د وینا د حق د ویلو څخه خلق منع کوي و دې ته ظالمان ویل کیږي دا لوی طبقه د ظالمانو ده او دا هغه لوی جهنميان دي ويبغونها عوجا دویم دادی چې دوی په دغه لار کې د الله جل جلاله د کژې لارې برابر وي پر دې سیده لار باندې نسی کللای یا پر دې سیده لار باندې نزي دوی د الله لار د سکجه وجه د دې طلب کوي چې پر دې لار به زبلار سم دا لار به صحیح وي دا لار به صحیح وي دا د مثال په تور باندې ويبغونها عوجا د مثال په تور دادی چې وسیو افسر دی هغه رشوت اخلي د ځان لپاره یو داسې حله ورته جوړي چې د زما لپاره روا دي نو د الله په لار کې خو ګوره رشوت اخیستل خو ناروا دي لیکن خدای یو لار ورته جوړه کی
ويبغونها عوجا د کجلاره حیله چې موږ ورته وایو نو دغه حیلې په وجه باندې دی راولاړ شي نو رشوت واخلي دا رشوت چې دی هغه ودته حرام او دا ظالم انسان دی یا د مثال په تور باندې دا شنو د دنیا هر ګناه راواخه چې دی کوي او لار ورته جوړوي نو دغه خلک چې دی دا لوی ظالمان دي دا د دین چې دا منع ده دین راولي یا د الله جل جلاله د جهاد لار دا پر خلکو باندې بندوي دا یو خدای ظلم دی چې هغه پر ځان باندې وي یو دا ظلم دی چې پر غیر باندې وي ظلم پر ځان باندې کول هغه دې ته ویل کیږي چې یو سړی راولاړ شي نعوذ بالله د الله سره شریک ونشي دا ظلم پر ځان باندې دی نور په خلکو باندې کار نه لري په تا کار نه لري په ما کار نه لري په بل کار نه لري کته شکه کبد کې کته المنز کې کنه کې خدای دا کوي چې دی مشرک دی دی کافر دی دته ظالم خپل پر ځان باندې ویل کیږي یا مثلا یو سړی چې دی هغه ایمان لري لیکن خلمز نه کوي روزه نه نیسي زکات نه ور کوي حج نه کوي کنه دته بیا هم ظالم پر ځان باندې ویل کیږي ځکه خدا ګناه کبیره دی کوي نو دغه ګناه کبیره په وجه باندې به اودته الله جل جلاله بعذاب ور کوي یو ظالم پر غیر باندې دی ظالم پر غیر دی ته ویل کیږي چې تا ودین ته نه پرېږدي تا ودین ته نه پرېږدي تا و اسلام ته تا و حق خبرې ته تا د دین و شعائر ته نه پرېږدي کنه یا مثلا کچيري په یو چای کې دایسي د دین د دینداری یو صفات موجوده وي نو بیا هر ځای زیروا تکلیف ورکوا وهو ټکوا په شهادت او په قتل باندې رسوا کنه لکه دا پرون یو لوی واقعا په پېښور کې مدرسې حقانیه لوی صدمه و اسلام ته ورسېدل وجهم داوه چې د حق پر وینا باندې صرف دا حکومت دا ویل چې تاسو د ظلم مکوئ تاسو ظالمان یاست یو وخت به دا شرایسي چې زموږ لاس تاسو به ګریوان وي لیکن خو حکومت هغه یو ظالم حکمران دی یو ظالم حکومت تی راولاړ سودا دی په شهادت باندې ورساوي نو نه پر بم شاید وسرکتلی دا ظلم پر غیر باندې دی او دا هغه لوی جهنميان دي چې الله جل جلاله به و جهنم ته اچوي دا خلق دي طمع د جنت نه کوي مولانا نور الدین آغا صاحب خبره کوله ما پر زړه باندې خبره ډیر شو لګیدل ورکه د پاکستان حکمرانان اغم جهنم ته نه ولاړ نو ګسر کې جهنم ستلانه بینو پر دنیا والا کڅوک جهنم ته ولاړ چې د پاکستان حکمرانان چې دا کم په حکومت کې حصہ خسته وي او حصہ یې کړی وي کدام جهنم ته نه ولاړ نو بیا په دنیا کې بڅوک و جهنم ته نشي ولاړ یقیني دا خلق د اسلام د کمزوري کېدو د پاره یا د دین د ختمېدو د پاره یا د لنګوټې د کښته کېدو د پاره هر قسمه تکالیف پر ځان باندې ګالي چې اسلام ختم کی هر رقم دوی په هر محاذ کې دوی ولاړوي چې ژره څنګه د مابین ځو باسي اسلام څنګه د مابین ځو باسي لنګوټه څنګه د معاشره څخه ختم کی مدرسه څنګه د معاشره څخه ختم کی عالم څنګه بدنامه کی و خلقو ته او مقتدیانو ته عالم څنګه بدنامه شي علماء حافظان قاریان چې هغه دین خلقو ته شي دا خلقو ته څنګه بدنامه شي د دې لپاره باقاعده برتانیه او امریکا او یورپ دا پیسې او تنخواه ورکوي د دې لپاره خپل نه پر ساتلې دي خیر خو بار تقدیر هغه خود دوی خپل مسله ده خو موږ دا وایو چې ګوري خلکو ته دا وایو حکومت ته مهم دا درخواست دی چې د اسلام په نامه باندې جوړي باید د اسلام شعائر پتا کې محفوظ وي چې سینما محفوظه ده د شراب ځای محفوظ وي شراب خانه محفوظ وي
او د زنا اډه محفوظ وي او زما مدرسه او مسجد غیر محفوظ وي نو بیا دا زه اسلامي حکومت څه کوم بیا دا زه اسلامي جمهوریت څه کوم بیا ما ته ګټه د چیشته خو هیڅ ګټه بیا ما ته نه کوي شراب خانه آزاده ده دا وړ مورز پر جنا روډ باندې لوی ټرک دا لوی غټ ټرک د شرابو تاسو لیدلی دا د عثمانیه هوټل چې دی د دې پر مخامخ باندې د شرابو یو ځای موجوده دی دا لوی ټرک دا خالی کیږي او د شرابخانه ته ورځي د زنا اړې خو مشوره و دا خو په هر ملک د زنا اړې د عام پرتی دي زموږ د زنا زموږ په ملک د زنا اړې هغه په حفاظت کې دي او چوکیداران پر ولاړ دي د شراب او پر ځای باندې چوکیداران ولاړ دي کنه مثلا دغه شنو د سروز او د آلات او د هر قسمه چې داسي یو بد ځای هغه راواخه لیکن مدرسه محفوظه نه وي عالم محفوظه نه وي قاری محفوظه نه وي مسجد محفوظه نه وي نو د دې اسلامی نظام یا د دې اسلامی جمهوریت نوم تر دې خو نه اسلام به بهتره دی چې موږ اسلامی جمهوریت پر اجدو در دې خو چې موږ صرف جمهوریت وایو بس د اسلام ټکی دی به جنستوي د اسلام معنا خدا ده چې د اسلام شعائر پکې محفوظه وي زما مسجد محفوظه زما مدرسه باید محفوظه وي عالم باید محفوظه وي زه دنیا ته په کوم سترګو باندې وایم چې زه په اسلامي ملک اوسېږم زه چاته په نامه باندې دا نوم نه سمخستلی چې زه په دې ملک اوسېږم تاسو پر بهر باندې ولاړ سئ د خلکو په دې سعودي کې ما ته دا معلومه شو چې د پاکستان د خلکو څخه د دې خلکو څومره بد راکړله یقین درته وایم د دې عربو څومره بد جناکتله د دې پاکستانیانو سره دغه چې د مصر خلک و دغه د یمن خلک و نوم به د پاکستان رواخستي باقی به ورکړل دا چې بد د دې پاکستانیانو څخه وړله د دې عمریانو څخه ځکه ولدا مشته معلوم دي چې دا خلک د انسانیت په اخیره درجه کې دي دا د انسانیت په هیڅ نه داخله دا چې بده جوړه لیکن خودل ته موږ نوم د اسلامي پرځان باندې شي دي الله دې معافوي لوی اسرا د علما او صرف یوازې الله جل جلاله دي زموږ اسرا صرف یوازې و الله ته ده ځکه زموږ د حفاظت لپاره بل څوک نشته سوا د الله جل جلاله هغه علما چې ټوټه دا به وسته الله او حضور ته ورځي او هغه سړی چې پرده باندې برید کوي هغه هم د الله او حضور ته ورغلی وي دواړه به یو ځای د الله حضور ته ورسي کنه شهید به هم ورځي قاتل مقتول دواړه به ورځي الله دې مو وساتي دا داسې نا کو پیښو څخه دې مو الله وساتي مرګ خو راځي په مرګ زموږ خوانه ده بده زموږ په اسلام باندې خوا بدیږي زموږ د علماو په قتل باندې خوا بدیږي ځکه یو عالم چې ودغه سي مرتبه ودغه سي درجه ته رسیږي هغه په ډېر لوی محنت او تکلیف او په ډېر لوی زحمت باندې رسیږي او کافر غواړي دا چې بس سېسي چاغلوی عالمي چې خلق ډېر پراټولیږي هغه د مابین څخه ختم کی کافر دا غواړي او در قیامت پورې د الله د دین د ختمېدل نسته که خلک هر څومره کوشش وکړي د دې پر ځای به بیا نور الله پیدا کوي نور به الله پیدا کوي او الله جل جلاله د درې مډلې بیان کوي درې مډله واغه ته اعراف ویل کیږي د دې جنت او د دې جهنم په دې مابین کې یو میدان دی و دغه میدان ته اعراف ویل کیږي نو پر دغه اعراف باندې به هم خلق بوي موجوده بوي دي کې اختلاف د علماو دی اوس اعراف بعض علما دا وایي چې دا یو دیوال دی اعراف یو دیواله ته ویل کیږي چې د جهنم او د جنت په مابین کې الله جل جلاله یو دیوال وهلی وي پر دغه دیواله باندې به انسانان ناشت وي دغه ته اعراف ویل کیږي بعض علما دا وایي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله
اعراف یو دیوال دی په مابینځ کې د جنت او د جهنم او کم خلق به پر دغه ځای باندې ناست وي کم خلق به وي واصحابه رجال كانت لهم ذنوب عظاما حبسهم امر الله يقومون على الاعراف يعرفون اهل النار وې دغه اعراف هغه کسان دي چې لوی لوی ګناوې کړی وي پر دغه اعراف پر دغه دیواله باندې بناست وي او د الله جل جلاله په امر باندې به دوی دلته کښېنستلي وي ګناوې به غټې وي معنا غټ ګناوې به کړی وي او يعرفون اهل النار لسواد الوجوه واهل الجنه ببياض الوجوه وي ام بجنتيان پیژني ام بجهنميان پیژني دواره ډلې به معلومې شي ځکه د جنتیانو خلقو مخونه به تک سپین وي داغو مخ به تک سپین وي کنه او د اهل النار د دوزخیانو مخان چې دی هغه به تک تور وي نو دا ډلې به دواړې معلومې شي نو طمعوا ان يدخلوها فاذا نظر الى اهل الجنه طمعوا ان يدخلوها وای چې کله و جنت ته وګوري دوی د جنت و طرف ته پر دې دیواله چې دوی ناشتي نو چې کله د جنت و طرف ته وګوري طمع یې د دې چې موږ بم الله و دې جنت ته ور داخل کی واذا نظر الى النار چې کله بیا و جهنم ته وګوري نو فتعوذ بالله منها تعالی نو بیا دوی پناه وغواړي په الله جل جلاله باندې دغه جهنم څخه نو فادخلهم الله الجنه نو بیا الله جل جلاله داخلي و جنت ته په علم کې د الله جل جلاله دا چې څومره زمانه بعد څو زره کاله بعد به وي سل کاله زر کاله لزر کاله هغه علم د الله جل جلاله سره دی نو زموږ سره دا علم نشته دا یو روایت دی او بل روایت هغه بیا دا وایي وی چې کله دغه ډلې د جنت او د جهنم دا چې کله الله جل جلاله سره جلاک نو حتى اذا بدا الله تعالى ان يعافيهم انطلق بهم الى نهر نو دغه ډله چې دا د اعراف ولاده چې کله بیا الله جل جلاله معافي ورته کوي خدای ډلې سره جلاسي دا د جنت والا دا د جهنم والا دا جنتیان لاړ شي جهنميان دوی پر مابین باندې پاتې شي به چې کله الله جل جلاله دوی ته معافي کوي دوی ته بخښه کوي نو بیا یو ولی تراولي د جنت یو والد د اوبو یقال له الحیات دغه ولیته یا دغه شلیته د اوبو دته د حیات چنه ویل کیږي یا د حیات اوبو ورته ویل کیږي حفتاه الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك دا شاوخه دا بغلونه چې دي د دې ولی چې دا کم سیدونه دا مشتاسي پلونه چې ورته وایو دا پاندل چې ورته وایو دا به د سرو زرو څخه جوړ وي او مكلل باللؤلؤ او ملغلری به هم پک شکار سوي وي خالص ساده سره زر نه بلکې یو ځای به ملغلری هم پک شکار وي کنه معنا تاسو به لیدلی وي هغه غړګي چې غړګي د جړو جوړي وي بیا نو سپین من داسې ودانی پکښه چولې وي کنه نو داسې دا به داواله به وي دواړه طرفه د سرو زرو او ملغلری به هم پکښې کې به وي ترابو المسک او خاور د دغه ولی چې دغه به مشک وي په دې کومه والی کې چې دا خاور پرته وي او دا اوبه پکښ رواني دا به مشک وي فالقوا فيه حتى يصلح الوانهم وی الله جل جلاله به دغه ولی ته ورواچوي نو د دې رنگونه به سمسي شایسته بسي وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها بیا بنو د دوی په غاړو کې هغه سپینوالی او په بدن کې به هغه سپینوالی الله جل جلاله راولي داغه د جنتیانو رنگ به ودوی ته الله جل جلاله راولي نو بیا چې کله وی دوی تمنا ده دی وکي
ورابسی و الله جل جلاله بیا به الله جل جلاله ورته وایي چې تمنوا ما شئتم، تاسو تمنا وکړئ هغه چې تاسو یې غواړئ، کوم شی تاسو غواړئ. نو فیتمنون، نو دوی به تمنا وکړي حتی اذا انقطعت امنیتم قال لهم لكم الذي تمنيتم ومثله وسبعون ضعفا. وی تاسو چې کوم په زړه کې تمنا ده دا هغه په یو چند او یا چند به الله جل جلاله یې تاسو ته زیات درکوم. ورید الله دومره لوی مهرباني ده. ته یو واري شي جن غواړه الله جل جلاله د یو پر ځای باندې او یا واره 70 ضعفا او یا چند به درکوم. نو فیدخلون الجنه، به الله جل جلاله جنت داخل کی. نو علم د الله جل جلاله سره دی چې هغه څومره قدر به د دوی نعمتونه الله و دوی ته مهیا کړی وي، څومره قدر به برابر کړی وي. دا اعراف ولات او بعض علما هغه دا وایي وی اعراف ولا هغه خلق دي چې هغه د الله په لار کې جنگیدلی وي او جهاد یې کړی وي، لیکن خود پلار او د مور اجازه یې نه اخیسته. نو بیا الله جل جلاله پر دغه اعراف باندې ودروي. نو بیا به ډیر زمانه ما بعد به برته الله جل جلاله و جنت تواستوي. دا اعراف هغه کسان دي. بعضی علما هغه دا تعبیر کوي او دا غرکم بعضی علما او بیا دغه اعراف څخه نور خلق اراده کړی دي چې هغه دادی چې نیکی لږوي او بدی زیات وي. یا هغه کسان بعض علما وایي چې نیکی او بدی علی سواس، نیکی او بدی ټول چې په ترازو کې سراوت علی دا یو رقم سي علی سواس. نو الله جل جلاله ورته وایي چې دا پر دې اعراف باندې ودروي. دا بعض علما و دا خبره کړې ده. نو بیا دا سوي چې د الله جل جلاله په فضل او په کرم باندې با بیا دوی الله جل جلاله و جنت لره استوي. خدا بیا هغه بعض علما بیا دغه تعبیر کوي. خدا غدري ډلې دي په ورځ د قیامت باندې. یو اصحاب الجنه ورته ویل کیږي، یو ته اصحاب الاعراف ویل کیږي، یو ته اصحاب النار ویل کیږي. نو اوس دغه بیان الله جل جلاله کوي ورته ګوري. ونادا आवाज بوکی ناره بوکی اصحاب الجنه، خوندان د جنت با هغه با आवाज وکي وچاته اصحاب النار و جهنميانو ته با आवाज وکي. دا سي आवाज به ورته وکي ان قد وجدنا، ان پتاکیک سره قد وجدنا مج پیدا کړل ما هغه وعدنا ربنا، کوم چې وعده کړی د زموږ رب حقا هغه حق ده، هغه ثابت اسولا. نو فهل ایا وجدتم، تاسو پیدا کړل ما هغه وعد ربکم چې کوم وعده تاسو سره رب د عذاب کړي او حقا هغه حق ده او کنه. مشته الله ثوابونه را کړل ته عذاب درکې کنه کیدار. قالوا دغه جهنم یا بورته وای نعم هو مجتم الله جل جلاله عذاب راکی. نو فاذن یو आवाज بوکی مؤذن یو आवाज کوونکی بینهم فما بینس کې دغه دوه ډلو چې دا دواړه ډلې واوري، امي جنتیان واوري امي جهنميان واوري، دواړه به واوري. دا څه به وایي اللعنت الله، لعنت الله جل جلاله دی علی الظالمین، پر هغه کسانو باندې چې هغه ظالمان دي او هغه کسان چې هغه ظلم کوي. هغه کم کسان دي الله جل جلاله وش تعبیر الله جل جلاله د ظالمانو کوي. الذين کسان دي يصدون چې دوی بندول کوي، خلق بندوي عن سبيل الله، د لارې څخه د الله جل جلاله خلق بندوي. دا هغه کسان دي ظالمان د جهاد یې بندوي، د دین یې بندوي. ويبغونها او چې دوی طلب د غلار د الله جل جلاله کوي عوجن کژواجا د ځان د پاره برابروي.
وهم دغه کسان چې دی بالآخرتی فآخرت کی کافرون دوی په آخرت باندې یا پر الله جل جلاله باندې ایمان نه لري نو دغه کفار دي وبینهما فما بینس کې دغه دوه ډلو دغه جنتیانو او دغه جهنميانو حجاب پردې بوي پردې حجاب اصل کې او پردې ته ویل کیږي نو دا دیوالم دا شدیله کوي او پرده نو دوی به بیان سره ویني وعلى الاعراف او پر اعراب باندې بڅوک وی الله جل جلاله او على الاعراف رجال خلق بوي يعرفون اغه پیژندل کیږي کله نهار یو بسیماهم فخپل علامه باندې با ټول دوی مال میږي هر دلبه دوی چې داغه به مال میږي جنتیان چې دی هغه به سپین مخام بوي او اهل النار چې دی هغه به تور مخان بوي الله دې موسات ونادوا او आवाज به وکي دغه اصحاب الاعراب आवाज وکي اصحاب الجنه والجنتیانو تبا आवाज وکي و جهنميانو ته ګور आवाज نه کوي پر دغه دیواله باندې به ولاړ وي نو आवाज به وکي و دې جنتیانو ته ورته وبوي ان سلام علیکم سلام دی پر تاسو باندې سلام دی پر تاسو باندې معنا تاسو سالم یاست دا هر مشکله څخه الله جل جلاله جنت لربوت لاست نو چې بویت لاست سالم سولاست تکالیف مکالب ټول اخلاص ولا او الله جل جلاله ورته فرمایي لم يدخلوها او دوی به ودغه جنت نه داخليږي وهم دغه اهل اعراف يطمعون طمع به د دیوی چې موږ به الله جل جلاله ور داخل کی لیکن خو دا د علم کې د الله جل جلاله دا چې کله به ور داخليږي خو په دغه وخت کې چې دوی دا ناره ور کوي په دې وخت کې به دوی نه ور داخليږي واذا صرفت چې کله دوی واړوي ابصارهم خپل سترګې واړوي اصحاب تلقاء وطرفتا اصحاب النار اصحاب النار چې کله دوی مخ واړوي و چاته و جهنميانو ته نو چې کله دوی هغه وویني او هغه بیا په عذابو کې وي د الله جل جلاله قسمه قسم عذابونه وي نو قالو دوی څور ته وایي دوی داسې یو आवाज وکي ربنا ای رب ازمز لا تجعلنا تمج مگر زو مع القوم الظالمين مجد دغه ظالمانو څخه مج مگر زو ګوره د عذاب ومني ځای پر ځای باندې بس دا دعا وغواړي د الله جل جلاله څخه چې الله موږ د دې پارټي څخه مگر زو یا موږ مور چو دې پارټي ته په پیژې کنه ونادا او आवाज به وکي اصحاب الاعراف خواندان د اعراف رجالا وهغه کسانو ته يعرفونهم چې دوی پیژني بسیماهم په خپل علامو باندې پیژني چې دنیا کې گزاره ور سره کړی وي دنیا کې ما د دوی سره همسایتوب او وخت سره چر کړی وي څنګه به ورته وایي आवाज به د چش ورته وکي ما اغنا عنكم غنا نرا واستل استاس څخه جمعكم غستاس جمع کېدل د پیسو د اولادو د تجارتو وما هغه کنتم چې تاسو واس تستكبرون چې تاسو تکبر د حق څخه کاوي نو دا تاسو ته غنا نه راوستل معنا د جهنم نکړل تاسو نکړل خلاص هغه په جهنم کې به وي اصحاب الاعراف پر دې دیواله ورته ولاړ وي ویني به چې دا خو پلانې دي هغه مالدار تجار یا اولاد والا سړی دی چې دنیا کې دون ډیر اولادونه درلودل د چې ډیر مال درلودي ډیر پیسې درلودل او خلکو ته به په بدو الفاظ باندې دا نو دغه خلک چې دوی وویني نو ورته وای आवाज به ورته وکي وای هغه سس مال څه هغه سس پیسې هغه دولت مڅ شناري مو وهله هغه پیسې ستاسو څه نو ما خیال اس پیدا نه درته وکړه دا جمع ده
مالو دا و انسان ته ګټه نه رسوي هغه وخت کې ګټه ورته رسوي کله چې د الله جل جلاله په لار کې مستعمل شي چې د الله په لار کې مستعمل نشي و انسان ته ګټه نه رسوي معنا دا ده کدی په حرامه باندې ګټل په حرامه طریقه دی بایلل عذاب به یستاوي کدی په حلاله باندې په حلاله طریقه دی ګټل او پر حلاله لار دی مستعملول به ثواب ستادي پیسې ستادي لیکن خو صرف ګټل او نه ګټل بس په دغه کې خالی فرق دی کدی په حرامه طریقه باندې وګټل عذاب دی کدی په حلاله طریقه باندې وګټل ثواب دی نو دا ورته وایو مالنه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله